ډېر خلک د میرګو بیماران وي، د میرګو په مرض کې اخته وي، نو د دې مختلف وجوهات کېدای شي وروره. د دې ټولو دپاره یو اسانه علاج خو درته ښیم، اسانه ټوټکه په کور کې هم کولی شئ. دې مریض ته د ورځې 7 پیرې اذان په غوږ کې کوه. د ورځ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر خلک د میرګو بیماران وي، د میرګو په مرض کې اخته وي، نو د دې مختلف وجوهات کېدای شي وروره. یا خدا چې دا ستا بچی یا چې کوم څوک د میرګو مریض دی، د په ورکوټیوالي باندې به جټکې وخلی وي. جټکې داسې چې ته به راشي په ماشوم باندې، دا ته به سیوا شي، ته به سر ته وخیږي، پښتانه ته یې سر ته یې ختلی ده، ته به د هغې سره په دې ماشوم باندې یو جټکه لګېږي. که دا چېرته دغه مرض دی نو وروره دم هم پکار دی، دم نه انکار مه کوه، دم هم ورته کوه. ډاکټري علاج ورته جاري که. د ډاکټري علاج امید دی انشاءالله د ده پوره دا مسله خدای پاک حل کړي. د ده مسله به همیشه دپاره پاتې نه شي، عمري به نه شي. ماشوم باندې ورسره لږه غونته کې بېهوشي هم راځي، په دې باندې رنګ هم بدل شي، ورسره تور واوړېږي او خولې هم کږه شي، هر څه کاږه شي. نو دا د دغه ورکوټي جټکه پاتې شوې ده په دې مریض باندې. اوس که یو مریض داسې دی چې مخکې سم و، بلکل تب هم نه ده راغلی، هېڅ هم نه دي راغلي، او هسې بې څه داسې جټکه راغه، نو په دې جټکه کې به لږ شبهات شته. شبهات پکې داسې دي وروره، ډاکټري ټیسټونه وغیره وکړه، شاید چې د څه ډاکټري مسله په دې کې راوځي، نو ډاکټري علاج شروع کړه. که هغه صفا راووتل، بیا هغه ټیسټونه دې صفا راووتل، نو پوه شه چې دا یا نظر بد وهلی دی، د نظر بد د وجې نه داسې جټکه درته پېښه شوې ده، او د دې علاج هم دم دی. او بله مسله ده، که چېرته دی یېرېدلی و اکدمي، یا په خوب کې یېرېدلی و، یا چېرته بل ځای کې یېرېدلی و، یا د ده په مور باندې څه اثر و، د ده په والدې باندې د جناتو اثر و، یا نور څه مسله وه، نو پوه شه په دې خبره باندې چې دا مریض یا خو د جناتو څه مشکلات ورته دي، او دا جټکه د جناتو د وجې نه پېښېږي. دا د مرګي چې ورته موږ وایو، نه دا اکثریت داسې وي چې پیدایشي هم دا مسله پېښېږي، او بله دا چې نظر بد د وجې نه هم او د جناتو د وجې نه هم. د دې ټولو دپاره یو اسانه علاج خو درته ښیم، اسانه ټوټکه په کور کې هم کولی شئ. دې مریض ته د ورځې 7 پیرې اذان په غوږ کې کوه. د ورځې 7 پیرې اذان ورته په غوږ کې کوه. امید دی چې الله رب العزت د دې سره د دا مسله حل کړي. په ښي غوږ کې ورته اذان وکړه، په ګس غوږ کې ورته اقامت وکړه، او اخرني 2 سورتونه قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا ورته په اوبو باندې دم کو ورکوي. انشاءالله امید دی الله رب العزت به د دې سره د جټکې دا مسله را کنټرول کړي. بالفرض والمحال که دغې څه نه کنټرول کېدله، بیا به د دې لپاره تعویض هم کېږي، دم ورته هم کېږي. نو امید دی چې الله تعالی دته شفا ور نصیب کړي، نو بیا به دم ته راولئ او دم به مو ته وکئ، نو انشاءالله چې الله په څه کې شفا یې ښي وي، خدای پاک به ورته هغه ور نصیب کړي انشاءالله.